څلور جملې زده کوو. کله چې موږ چاته وایو یا تاسو چاته وایئ زه ستاسو لپاره څه کولی شم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو was kann ich für sie tun. was kann ich für sie tun. tun وایي کولو ته. تاسو ورته وایي د مثال په توګه یو ځای ته تللي یاستئ خپل د کار ځي ته، وایي زه غواړم خپل سرپرست سره وګورم یا خپل سوپروایزر سره، خپل مشر سره، خپل څارونکي سره. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich will meine Betreuer sehen. ich will meine Betreuer sehen یعنې زه غواړم خپل سرپرست سره وګورم. هغه به تاسو ته وایي یا تاسو چاته وایي خو هغه دلته نشته دی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو aber er ist nicht hier. هغه دلته نشته دی. تاسو به ورته بیا وایي هغه کله بیرته راځي. دغه جمله په الماني ژبه بیا داسې وایو wann kommt er zurück. یعنې هغه کله بیرته راځي. زده کړئ مهمې جملې دي دوستانو.